رمضان رمضان رمضان. داسې الفاظ د حدیثونو ثابت دي چې نبی علیه السلام به دعا کوله، الله ما د رمضان دپاره وساتې، رمضان ته مې ورسېږي. کله چې یو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر دعا کوي د رمضان دپاره، همیشه به دا الفاظ په خوله جاري ول چې الله ما ته ژوند راکړي چې دا رمضان په خپل ژوند کې په ما راشي. نو د روژې دپاره چې پیغمبر دعا کوي، موږ او تاسو باید د روژې د نیولو دپاره د خپل ځان دپاره د نورو مسلمانانو دپاره د روژې د نیولو توفیق د الله نه وغواړو. دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې د هر مسلمان چې روژهدارو دعاګانې قبلیږي. نو البته په دې مناسبت باندې موږ دلته هره ورځ چې د روژې دعا ویل کېږي، باید هغه دعا په ټوله په شریکه باندې الله نه وغواړو او په عاجزۍ باندې. نو د دعا په سر کې اول درود شریف ضرور دی چې ټول درود شریف ووایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. دعاء إلى سوچت اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقامتك ووفقني فيه لقراءة آياتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها واجعلنا ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حبيب رمضان.